ورور ستا نوم څه شي و؟ Abdul Basit Rind. عبدالباسط Rind. رید Rind is a Balochi caste. Tribe है मेरा. رید رند عبدالقادر ښه نوم دی. عبدالباسط ماشاءالله ښه کاري و. عبدالباسط ورور ډېر ښه سوال وکړي، وایي چې زه په مسلمانه کورنۍ کې پیدا سوی یم، ما مور پلار مسلمانان و او Alhamdulillah है. یا تا وویلې چې و ریکارډینګ ستا ټوله गलती एक्सेप्ट करता हूँ. دي مسلمانان دي کوم چې دوی راته وویل ما هغه ومنل او زما لکشمن ورور دا هندو دي هغه هندو سو. عبدالباسط وایي ما مور پلار چې څه ویل ما هغه ومنل. عبدالباسط صاحب که ستا والدین تا ته وایي چې 2 + 2 5 کېږي ته منې؟ नहीं मानूंगा. نو بیا دا ویل چې زما مور پلار راوښول ما ومنل صحیح نه دي. ها که ته کوچنی وای شاید تا ورسره منلي وای برابر، او د 2 کالو کوچني ته چې مور وایي 2 + 2 5 کېږي هغه یې ورسره منې، آیا ته اوس ورسره منې؟ نو خو اسلام هم دغه وایي د الله تعالی رسول فرمایل دي تر کومه وخته چې کوچنی بالغه سوی نه وي د هغه هیڅ هم نه لیکل کېږي، ولې چې هغه معصومه دی. اگر لکشمن چې دی اوس خو بالغه دی 25 کال شاوخوا دی د نږدې څخه ما نه دی لیدلی مګر بالغه خو دی. ها که چیرې غیر مسلمان په هندو کورنۍ کې پیدا سي یا عیسائی کورنۍ کې پیدا سي د بلوغ ته رسېدو تر مخه په 10 کلنۍ کې یا 8 کلنۍ کې د هغه انتقال وسي نو هغه دوزخ ته نسي تللی، ولې چې هغه معصوم دی. تپوس ولې؟ مګر یو انسان چې کله هغه بالغ سي د هغه هر څه خپله ذمهوار دی، مور پلار باندې نسي تاوانولی. مګر په اوس وخت کې ما ستاسو وپوښتله چې ستا والدین وایي چې 2 + 2 5 کېږي ته منې؟ تا ویل چې یا. نو د دې مطلب که چیرې نن ستاسو والد یا والدین کوم څه غلط ووایي ستا سره هوش حواس راغلل ځینې خبرې کیدای شي ځینې خبرې ته د هغوی ومنې مګر اکثره غلطې خبرې شاید ونه منې. ته شاید د پلار سره محبت کوې، د والدین سره محبت وکړي، د دې دا معنا نه ده چې ته د هغوی خلاف یې، خو ته اوس بالغه شولې پوه شوې. مګر دا ویل چې زموږ والدین د قرآن آیات دی، کافر دا نسی ویلی چې زموږ والدین کفار وه، دا کافی نه ده، د قرآن آیات دی. نو په همدې مطلب که چیرې یو کوچنی په کوچنیوالي د هغه انتقال سوی وي که هغه د مسلمانې کورنۍ وي یا غیر مسلمانې کورنۍ سه خو بلوغ ته نه یې رسېدلی نو د هغه هیڅ هم نه لیکل کېږي او هغه دوزخ ته نسي تللی. صحیح سو؟ او چې یو ځل بلوغ ته ورسېدی د هغه سره علم زیاتېږي. بیا په همدې خاطر د الله تعالی رسول فرمایلی دی چې هر انسان هر بچی دین الفطر پیدا کېږي، د هغه څخه بعد د هغه والدین د هغه مشر هغه ته د بوتانو عبادت ورښي، هغه ته د اور عبادت ورزده کوي او هغه د اور عبادت شروع کوي. که کوچنی وي نو وبخښل سي، خو چې بالغه سي د هغه سره علم زیاتېږي نو هغه یې ذمهوار دی. مګر که انسان بالغه سوی 25 کال عمر کې هغه شرک کوي او د هغه انتقال وسي نو هغه خپله ذمهوار دی. ته ماته دا ووایه که چیرې ته دا فکر کوې چې مسلمانه کورنۍ کې څوک پیدا سوي هغه به جنت ته روان وي. په اسلام کې جنت ته تللو لپاره 4 شیانو ضرورت دی. اول ایمان، اعمال صالحات، ایمان نیک کارونه وتواصوا بالحق خلق حق ته رابلل او خلق صبر ته بلل، د دې 4 شیانو ضرورت دی. او چې ته هر څومره ښه انسان یې لمونځونه کوې 5 وخته په جماعت، روژه نیسې، حج کوې، خو چې دعوت یې نه یې کړي په عام طور خو ته جنت ته نسې تللی. مګر دا چې الله وبخښي الله دې معاف کړي هغه دې جنت ته واچي دا د الله خوښه ده، هغه کولی سي. مګر په عام طور ته جنت ته نسې تللی. په دغه طریقه وګوره څومره غیر مسلمانان سوه، په کروڑو انسانان. ته پوه سوې؟ نو په لکاو تعداد انسانانو چې اسلام قبول کوي نو هغوی به جنت ته ولاړ شي که به نسي ولاړ؟ یا ګوره ځي که نه ځي बिल्कुल जाएंगे. او که چیرې یو انسان که نن هغه اسلام قبول کړي د الله تعالی رسول فرمایلي چې د هغه ټول ګناهونه معاف درته او تر ما دواړه ښه سو. موږ خو بلا یو څه کوچني ګناهونه کړي نو موږ باید ووایو چې دا د الله سبحانه وتعالی حکمت دی. لا اکراه فی الدین،
زموږ په دین کې هیڅ زبردستي نشته مګر که ته وایې چې یا داسې چانس به وي چې غیر مسلمان غیر مسلم ځکه پیدا سو چې د هغه د مسلمانېدو چانس کم دی بالکل کم دی د مسلمانېدو څخه بعد چې ته دا زموږ حالات وینې تا ته معلومیږي چې موږ به جنت ته ولاړ سو